هرڅه محترم دغه یو خور دلته بیا هغه میسج راته کړو که څنګه مایسته ته شخصي کوم دراستلو خو هغه زه موږ دواړه دلته لایب ته ناست یو که دلته په لایب کې راته جواب سي نو موږ خپل جواب واخلو. زبیر جان رب جل وعلا دې دغه سوال وزو د جنت په کټونو په جنت عادن کې امين يا رب. اله العالمین په همدغه شکل باندې والوزو نو لما په بوس کې بدله می شي نه څه هم دا دعا به درته کوم که دعا هم نه غواړم دعاګانې قبول کړي قاری صاحب. اله العالمین دې مبارک میسي په برکت او دې مبارک وخت په برکت تا او څه شي نومېږي عمر رب العالمين جل وعلا ما سوال وزوا چې درته ګوري داسې د ټول مؤمنان او على الارائك ينظرون او دا دې زړه له اخلاص رب جل وعلا دې درته قبول کړي. هغه زنانه پښتنه ته ماته وایي چې دوی پښتنه څه شي د زری راته وایي. قاری صاحب محترم وایي زما خاوند کاروبار سٹارټ کوو نو زما مور او پلار نه پیسې اغیستې وي نو مور نه 15,000 درهم دي که ډالر دي والله عالم پلار نه وایي 10,000 درهم. مونږ دکان ګټه نه کوله خو زما مور پلار وی مونږ خو تاسو له پیسې د ځکه درکړې دي چې ګټه به راکوئ که تاسو ګټه نشئ راکولی نو پیسې واپس کوي. نو پیسې وایي زما خاوند دکان کې بندي کړي وي او هغه سره نورې نه وي چې ورکړي وای نو بل کاروبار نه ګټه یې کوله یعنې د بل ځای نه مو ګټه کوله هغې کې مې لږ لږ ګټه ورکول وای مونږ ته دا پته نه وه چې دا سود دي که نه د دوی په کم ګټې دپاره چې مونږ ته پیسې راکولې هغه دکان کې مونږ ګټه نه کول د بل کاروبار نه مونږ دوی ته څه ګټه ورستو ځکه چې مور و پلار مې او دی وایم مور پلار له مونږ 2 کاله نه زیاتې ګټه ورکوله مونږ ته پته نه وه چې دا سود کې راځي اوس په پیسې بندې کړي نو ما ته خیري کوي نو وایي زه څه ورته وکړم که نه. وایي قاري صاحب محترم په لنډې دا درته ووایم پوه شوې که نه. او اول خو دا مورتوب او لورتوب نه ده او دا زومتوب او خسرتوب نه ده سی مور راولاړ سی خپل لور ته د کار د 5 روپۍ ورکړي بیا ګټه ځینې وغواړي چې هغه ګټه نه وي بیا سې نه ورکوي بیا ورته بدعا کوي یا تیری ورسره کوي دا د مور د ځان ته د مور نوم نه ورکوي او نه د لور ته د لور په سترګه باندې ګوري او نه د دغه خپل دوست په سترګه باندې ګوري. اول چې څوک چاته پیسې ورکوي دا پیسې واخله ماته به دومره ګټه پکې راکوي په مضاربت کار وکړه او ماته معلومه ګټه به پکې راکوي دا سود ده دا ناروا ده دا حرام ده. په مضاربت کې پیسې معلومول دا نسته. هغه څنګه مثال دی مضاربت دا 10,000 ډالر دی یا 10,000 درهم دی دا واخله ته کار ور باندې کوه پیسې به دې مای چې څومره ګټه دی کوله نیمې دي تا نیمې دي ما دې ته مضاربت وایي دا حلال ده دا جایز ده شرعا. په دې کې چې څوک کار کوي نه به ځان ته تنخواه معلوموي او نه به دغه کس ورته وایي چې ما 10,000 روپۍ درکړي ما ته به په دې کې په 140,000 کې ما ته به 2,000 ګټه راکوي ما ته به 3,000 ګټه راکوي نورې نه غواړم که دې تا تاوان کول که دې پیدا کول دا ناروا ده دا سود ده دا جایز نه ده په مضاربت. یو مثلا یو څوک وایي په شراکت 50,000 روپۍ دي تا دي 50 دي ما دي اوس په شراکت باندې کار کوو نو چې څومره ګټه راتلله مصرف به جینې باسو لا مصرف ایستلو نه اخوا ګټه به مونیمه وي. اوس په دغه وخت کې بیا دغه د شریک سي کوم کار کوي دا کوم شریک سي نه کوي دا کوم شریک سي کار کوي دا ځان ته تنخواه معلومولی سي په دې کار کې ځان ته دې معلومه کړي. اوس په مضاربت کې یو 4 روپۍ درکړي دي اوس هغه کار ګټه نه کوي یعنی په دکان کې بندي دي هغه ګټه پیسې بندي دي ګټه په لاس باندې نه راځي که چیرې یقینا داسې خبره وي نه د دې مور حق ورسره شته او نه یې روپۍ حق کېږي شرعا. دا که اوس ورته شاله وي جینې غواړي نو دې ته داسې مردارې دي لکه شراب سې مردار دي داسې ورته مردارې دي لکه شراب ګټه یې نه ده کړې خلاص داسې دوی تا ته پیسې نه درکړي په دکان کې بندي دي دوی باید له هر ځای نه سوي دا پیسې تاسو ته باید برابرې کړي او پیسې درکړي. داسې اوس دوی له تاسو سره چل کړی ده له بل ځای نه تاسې ته ګټه درکوي په دې کې دوی د خدای په غضب اخته دي دا د تا لور او دا د تا زوم هغه څنګه قاري صاحب محترم هغه داسې دوی یعنې دوکه ورکوي چې په دې ځای کې پیسې دي دوی خو حق نه کېږي په دې کار کې په بل کار کې دوی پیسې را اخلي ولو که دا خو د خپل قریبه سره له هغې لارې نه دوی صله رحمي کوي خو دا د دوی دپاره جایز نه ده دوی له څه شي ځان خلاصوي د دې له دې ځان خلاصوي دغه پیسې له موږ نه ونه غواړي نه څه دې کار دی دا ورسره نو له بل ځای نه دوی ته ګټه ورکوي دا جایز نه ده دا عمل هم جایز نه ده. که چیرې دا کار ګټه کوي نو په ګټه کې حق ورکړي که ګټه نه کوي خپل پیسې ورته واپس کړي
قاری صاحب محترم اوس وایي چې هغه پیسې موږ سره موجودېږي نه، خو دوی راته وایي چې موږ تاسو ته خیرې کوو، حق کوو، ادا کوو. ولې لازم دا دي حق در باندې فرض ده. اوس که خیرات درته وکړل نو خیرات درته قبري لا هر ځای نسوي، لا هر دنیا نسوي، دا دکان ورته خرڅ کړي، اماغه مال سي ورته باندې کړي، د خرڅ کړي د خپل مور به خفګان ته نه ورکوي، پلار به خفګان ته نه ورکوي، دا ټوله دوبۍ بیا دي تاسو سي بیا دوبۍ څه کوي چې مور او پلار درنه خفوي. د مور او پلار خپل پیسې په هغه وخت باندې ورکړي، نه نه ورته برابر وي یو میسبال. او دا غالبا دا پښتنه ماته یو کال مخکې راغلی و، دا پښتنه ده یو کال مخکې دا پښتنه په یو کال وخت کې تاسو د خپل مور پلار پیسې نسی ورته برابرولې. دا تجارت سکی هغه درته ګټه نه کوي او پیسې مو د مور پلار بندي کړي دي او دوکه ورته ورکوي، دا خیانت ده، دا دوکه ده. دا کومور پلار په دغه صورت کې به دعا درته وي کې دعای قبول ده، او قدر نه خفل اړل پس عاقم یاسته 15,000 پورې قاری صاحب ورکړي مو دي، خو کوم دکان چې د سره په شریک و هغه اوس بند شوی، حکومت بند کړی دی. د دې چې ار څنګه دي چې خدای دې وکړي چې په ار بلا سوي د مور پلار به خپل روپی ورکوي، کوي وی کله سوي کې شلوي. صحیح ده ترم ان شاء الله چې خپل جواب یې اخیسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب د ما پښتنه ده مهرباني. صاحب ما سره نفر یو ما ته ویلې چې د قبر عذاب نشته، نو ما ورته ویل چې د قبر عذاب شته، درته ویل چې ماته قرآن کریم کې ثابت کړه، نو ما ورته ویل مزه خودم علم نه لرم، نو د کاری سره پښتنه ده ته کومه به درته ثابت کړي. بل خبره ده دا وکړه چې کله انسان مړ شي تر هغه وخت پر قبر کې نه ژوند کیږي، روح نور تر دې تر څو پر قیامت ورځ نه وي راغلي. ها دا نو په قرآن ایمان نه لري دا سړی، نو هغه اورېدلې دا څه خلکو ملګرتیا مه کوي، ښه دا څه خلکو ملګرتیا مه کوي. خوښ سمه ده کاری دا د قرآن عظیم شان اول دلیله وکړه کدر سره ناسي وره ورته کني ریکارډینګ ورته دی خبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الأنعام فسورة الأنعام کی وسورة الأنعام کی رب العالمین جل وعلا وی وما سفارکی ولو ترى إذ الظالمون. دا آیات شریف دی سورة الأنعام چلور نیویم لمبر آیات ده، نو بیا دی آیات په منځ کې زبا اغا شاهد را واخلم. ولو ترى إذ الظالمون، الله جل وعلا ورتوای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سکته په دی وخت کې ظالمانو ته وګوري په کوم وخت کې په غمرات الموت د مرګ په سختي وکي. والملائکه باسطوا ایدیهم، او ملائکه ورته د خپل لاسونه داسې غوړولي وي د څه شي لپاره؟ اخرجوا انفسکم، نو دی ورته وایي سي راوباسي د خپل روحونه، خپل د مرګ په وخت کې مړي ته چې دوی روحونه را اخلي، نو لاسونه داسې ورته غوړولي وي له دوی نه څه شی را اخلي چې تاسې دغه خپل روحونه راوباسي. اليوم تجزون، دی آیات ته وګوري، اليوم نن ورځ تجزون تاسو ته به بدله درکولی کېږي عذاب الهون د سپکوونکي عذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون اب كل وخت کله چې روح راوځي چیرې ځي، خو قبر ته ځي، کله چې قبر ته لاړل خو هلته ورته خیسي. نن به تاته په صراحت سره دا قرآن عظیم شان آیات ده، د دینه په واضحو الفاظو، بل دلیل ته مسلمان باید ضرورت ولري. اليوم تجزون عذاب الهون د سپکوونکي عذاب بدله به نن درکولی کېږي. بیا لکه په سورة التوبه کې وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا الذين مخكي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، زرد الله وجزا بدوی ته عذاب برکم مرتين دوزلی، یو ځلی په دنیا کې بل ځل په قبر کې، ثم يردون الى عذاب عظیم، رس بزو واپس کما غدردون کې عذاب ته په ورځ د قیامت. دا سې ډیر آیاتونه نور آیاتونه هم په قرآن عظیم شان کې. خدا سي ایو ملحد ته چا ویل وای د قبر په قبر کې سوال او جواب، ملحد یو چاته مسلمان ته ویل وای په قبر کې سوال او جواب نشته، مسلمان ورته ویلو وای زه مؤمن مسلمان یم، دی رب جل وعلا په اوامر او احکام او عمل کوم،
کچېرې قبر ته لاړم او سوال او جواب نه و نو تاوان مې څه شي کړی ده خو افسوس د تا په حال باندې د که ته لاړلې قبر ته اورېدې سوال او جواب پیدا کړل او حقیقت و بیا به څه کوې بالکل په دې باندې نه سوله سپه اوسو قاری همدغه جواب همدا ملحد مسلمان کړی د لوی ساینسدان ده په تاریخ کتابونو کې راځي وای والله که ډېرو علماو سره مې وای خبرې کړي دي خو ما ته وای داسې زړه وای نه در خلاصوی لکه دغه سړي وای فقط ورته مې په قبر کې سوال او جواب لکوم وای دی مسلمان راته ویل دی عالم مسلمان راته ویل چې ګوره یو مسلمان د قرآن باندې عمل کوي په دین باندې عمل کوي په اسلام عمل کوي دا خو د مؤمن مسلمان یقین ده شک خو نه لري په دې کې چې په قبر کې سوال او جواب ستا دا د مؤمن مسلمان یقین ده د برزخ ژوند ستا بیا په ورځ قیامت راپورته کېدل ستا خو ده یو مثال ورکړی وایي که چیرې زه مړ سم اول خو دا ټول هر څه حقیقت دي خو مثال درته وایم که زه لاړم قبر ته سوال او جواب نه و نو تاوان خو مې نه ده کړی تاوان خو مې نه ده کړی بالکل اوس که ته لاړلې ای ملحده او په قبر کې ملایکې درته راغلې او هر څه حقیقت پیدا کړل بیا به څه کوې تاوان چا کړی ده ملحد تاوان کړی کس وای همدغې خبرې ما ته ایمان را نصیب کړل همدغې خبرې وای ما ته څه شي ایمان را نصیب کړل نو الله دې وکړي په خبره پوه سوی دا قرآني ایتونه دې واورېدل که مننه خیر اوسې کاري صاحب قاری صاحب دلته کې یو کس په انګلیش کې پوښتنه کړې ده وایي زما ورور اسلام پرېښوستو او وایي څه وکړمه او وایي مور مې ورپسې ټوله ورځ جاړي نو په څه خاطر یې پرېښی ده چې عکس خپله موجود بیا سړی هغه خبرې هغه دغه کې اوس اوس خو څه نه شو ویلی په پټو سترګو باندې دا خو د پلرونو اروپا ته سفر کول او کورونه جوړول کورونه اخیستل نو د مور او پلار دپاره همدغه جرم هم بس ته چې اولادونه اروپا ته کورونه اخلي ورې کورونه جوړوي بیا یې اولادونه ورته کافران کېږي ملحدین کېږي دا جرم هم بس ورځ د قیامت همدغه عمل هم بس چې جهنم ته یې ورسوي دا موږ چې چیرې بغاري ورته وګوري مسلمانانو ته چې خپل وطن کې که فقر ده که مسکیني ده که غربت ده که اثرات نسته لیکن الحمدلله هغه ایمانی روحاني اسلامي عقیده و هر څه خو سته د خدای جل وعلا په فضل و کرم سره نه نو لیک د دنیا په اثرات د دنیا په ژوند پسې ګرځېدل او بیا ایمان له لاسه ورکوي بل څه شي له لاسه ورکوي او دا هماغه پلار او مور هم په دې کې ورسره شریکان دي ښه راځي په خیر قاری صاحب دغلته یو هلک لیکي زبیر جان د زندګي ته وخت ورکړو قاری صاحب محترم دغه خاوند خپله راغی دا د خوا اخیستلی وایي چې زه غواړم قاری صاحب ته تفصیل ووایم نو چې دی څه وایي په همدغه پوښتنې کې مهرباني ښه مهرباني السلام علیکم قاری صاحب سال د خیر د خیریت ته قدرمن سي قاری صاحب دا مونږ کاروبار شروع کړو خو مونږ سره 2 کسان نور 3 کسان ټوټل نو تقریبا دا دکان چې کومو د گاړو کاروبارو نو هغه چې خرڅول هغه په 90000 باندې دا دکان په مونږ خرڅ کو نو مونږ سره پیسې وینا مونږ لګي پیسې خواخې نه واغستې او لګي سر نه واغستې 37 خواخې نه واغستې او 35 سر نه واغستې دا کار چې کوم مونږ چالو کو دوی دا پیسې تاسو ته درکړې وي په مضاربت درکړې وي که په شراکت درکړې وي مزاحمت باندې راکړی چې موږ له پکې ګټه راکوي مزاحمت نه مضاربت جی مضاربت کې یو روپۍ به هم خواخې ته ورکوي هم به خسر ته ورکوي خدای دې وکړي ستا چار څومره تاوان پکې کړی وي او دا دی له مونږ د میاشتې 1000 روپۍ ورکولې نه مونږ ته خدای لم نو مونږ ته هغه پکې سٹارټینګ هم نه هر میاشت مونږ 1000 روپۍ څو وخت مو ورکړي دي دا تقریبا 2 کال مونږ ورکړي دي هغه ټیم کې ګټه وم نه خدای ته ما خپل سکاروبار دا غینه ما ورکولې 1000 روپۍ ما ورکولې ښه په هغې کې که بیا داسې وي که دوی له ګناه نه ځان بچ کوي او له ګناه نه ځان بچول غواړي هغه پیسې به یې تاسو ته پکې در ډسکاونټ کړي در خصم یې کړي پکې هغه د دوی اوس خپل اختیار ده هغه پیسې دوی ګناه کړي ده تاسو چې ورکړي ده تاسو هم توبه وباسي او دوی چې اخیستلي دي یا دې په خپل قرضو کې حساب کړي
او یا کینه حسابوي هغه د دوی خپل اختیار ده. کینه حسابوي نو دوی دغه پیسې په ګناه باندې له تاسو نه اخیستلې دي، ځکه تعیین د پیسو په مضاربت کې دا سود ده. تعیین د ګټې په پیسو کې په حالت د مضاربت کې دا سود ده. له دې نه ځان ساتل د مؤمنانو مسلمانانو لپاره پکار ده. که چیرې اوس له تاسو سره خواخي او سخر راځي وي په دې باندې چې دغه پیسې چې تاسو ورکړي دي 10 مو ورکړي 10 مو ورکړي 15 مو ورکړي هغه کله خپل قرض درته ډیسکاونټ کوي انوري پیسې په تاسو حق لري چې درې کړي نو ورې کړي. صحیح ده؟ سر دې خلاص شو؟ جی صحیح ده الله ممل صحیح ده. السلام علیکم. الله مقدر من سر لوړي کړ. تاسو دلته مخامخ وګورئ چې مالخه صحیح پوسې چې دا خبره مو ختمه شي. دا وسم نه دی پوه ځکه ځان نه پوهوي. د موږ پښتانه خو داسې دي کله وخت کې چې د جیب خطر راسي د څه شي کله وخت کې د جیب دغه پکې وي ډیسکاونټ پکې دا بیا له شملایانو له شلو ملایانو پښتنه کې دي بیا چې عمله ورته وایي چې د خوا کې نو اوس یې ورپسې وده به او یا دا سخر اوس پسې وده به نو بیا د ورته چې کور دی ودان اوس د ما دي خوښي خبره وکړه نه بالکل فارس. مو پښتانه خو داسې خلک یو څوک چې احسان را سره کوي هغه بیا تر دبي باسونه. دا اوس د مسلمانانو په منځ کې دا رحمت ورک سوی ده، دا شفقت ورک سوی ده، دا مهرباني ورک سوی ده، په همدغه وجه باندې ورک سوی چې هغه مقابل طرف خیانت کوي. که تاسو خیال کړئ یو څوک به قرض درنه یو په وخت قرض غوښتلو کې هغه سړی ډېره عاجزي در سره کوي، ځان درته ښکته پورته کوي، داسې قدرمن او قدردان درته کوي. او قسم په بالله چې کله دې جیب ته واچولې نو بیا به ته په خپلو پیسو پسې به یو کال 2 کاله سرګردان او لیونی به ګرځې. بیا چې کله ورسره مخامخ سې زه لاړ سم مړه نو خوړلي خو مې نه دي زه لاړ سه نو بیا له دې نه وروسته چې بیا یې کله ورک یا یو څه په تکلیف ځینې واخلي بیا در سره خفم دی وي بایکاټ وایي نه په مړي درځم نه په ژوند درځم. قسم دی په الله داسې ده که نه ده؟ بالکل هم داسې قاري سي محترم. او چې کله وخت بیا ضرورت سي ولاسې بند بیا درسي بیا لکه هغه کوچنی مرغه نه وي چې د خپل مور او پلار مرغه لاندې پټ پټ کېږي دغسې به درته ټوپوس کېږي درته. اوس لکه دا څنګه چې یو چا په غیرت قرض درکړل په غیرت یې معامله در سره وکړه همغسې په غیرت باندې ادا کړه بیرته د مسلمانانو له منځه به خیانت نه ورکېږي، د مسلمانانو له منځه به دا وفا نه ورکېږي، د مسلمانانو له منځه به امانتداري نه ورکېږي. تاسې نن وګورئ داسې وخت راغلی د خپل پلار نه قرض غواړه نه درکوي نه ورکوي خپل ورور قرض نه درکوي. ولې؟ ځکه مسلمانان بې وعدې مخالفت خیانت دوکه چې درنه یو وړلې ما څه درته ویل مخکې مال قرض دی وي په کارغه دی وي کارغه دی په هوا کې او ژوندی دی دغسې مثال دی نور لکه سلګون یعنې داسې په هوا کې نور پسې ګوره چې دا به بیا په خپلو پیسو باندې به یعنی کله وخت والله ما ته داسې خلق معلوم دي په والله یو چاته یې قرض ورکړی وي هغه سړی دومره مجبوره سوی وي دومره په تکلیف سوی وي خو چې چاته یې قرض ورباندې ده هغه په ښه حالات کې وي هغه خدای وهلی ورته ګوري چې د مسلمان خو له ما سره ځواني کړي اوس یې حالت خراب ده بیا هم په خدای قسم که هغه خپل قرض یې حسنه ورکوي. موبایل باندې قاری سي محترم کسانه بلاک کړی نو خو ګناه دې کړې موبایل خو داسې په ډز در باندې ونه کړې نو په قرض یې ورکړي دي الله بنده قرض یې ورکړي دي ګناه دې خود هم دغه ده خود موبایل در باندې بندوي ولا مازغه مې ډېر خراب و ځکه مې موبایل در باندې بند کړو کېدای شي کابو کنځلې درته سوي وي نه بیا ځان ته پرتوګ هم خپله جوړوي پسې داسې ډېر حالات دي. ما یو وخت تاسو ته یو واقعه بیان کړې د ابو درداء رضی الله عنه. ابو درداء غالبا ابو درداء الله مې دې غاړې بندوي اولاد یو کړي چې حافظه مې خیانت را سره ونه کړي. یو صحابي ده د دې باغ ده او بل کس راغلی ده نو د دې باغ ته یې وخ راوړی ده نه وخ
فصل ته یو ورغلی ده نو دا د اوښ مالک پسې راغلی ده دغه بل د باغ مالک ورته ویلي چې اوښ دې ولې راغلی خو دا جنجال په منځ کې راغلی اخر دا د اوښ مالک ډبره راخیستل دا د باغ مالک یې پې باندې وهلی د په سر هغه مړ سوی هغسې مړ سوی د دغه بچیان راغلي دي خلق راغلي دي دا قاتل یې نیولی کله چې قاتل نیولی د امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله ته یې راوست نو هغه ورته ویلي دي چې ولې دا سړی مړ کړل نو دغه قاتل ورته ویلو چې دغسې مساله وه ما له زړه نه وځل خو ډبره ور وامې خیستله جنجال مو وکړل نو خو چې کله هغه شاهدان د اقرار وکړل نو د قصاص فیصله ورباندې وختله چې قصاص کېږي نو په دغه وخت کې چې قصاص کېږي نو د دغه سړي اولادونه دي او ښځه یې د واړو واړو ماشومان یې نو فقط د دې دپاره یې خبر امیر المؤمنین ته ورکړل چې زه به لاړ شم کور ته زه په دغومره ورځې کې بېرته ځان درته را رسومه فقط هغه بچیانو ته به حال ورکړم هغه ښځه به د ورونو کړي ولېږم دا ډېره اوږده قصه ده درته کړې مې نو وایي نه داسې دې نه خوښوي کوم چې تر څو ماته ضمانت رانه کړي نو دغه کس څوک نه پېژنل دې خوا چې اوس څه وکړي اخر کې همدغه ابودردا رضی الله عنه یې ضمانت وکړ بیا دا مسله دې ځای ته ورسېدل چې ابودردا رضی الله عنه یې دغه د اعدام ځای ته راوستل چې قصاص له ده نه واخلي ځکه دوی ضمانت کړی نو هغه اخري شیبې و حالاتو چې دغه قاتل ورته راورسېدل دا قاتل چې راورسېدل چې دا د زه راغلم را حاضر سو نو کله چې دا حالات هغه د مقتول وارثینو ولیدل وګوره فرصت هم په لاس ورغلی د ده په ځای باندې بل څوک قصاصېدل نو دا حالاتو ته چې وکتل وایي موږ دا بخلی ده معاف کړی بیا ابودردا رضی الله عنه ته ویل چې تا ولې دومره د خطرې ځای ته ځان ورکړل اوس که دا 15 دقیقې نور ناوخته سوی نو قصاص په تا راغلی نو هغه ورته ویل چې بیا به امانتداري په امت کې ختم سي په دې خاطر مې ضمانت وکړ سبحان الله دا قاتل تی ورته ویل وای ته ولې راغلی خو د فرصت په لاس رغلی اوس یې تښتېدلی به وسار چیرې تللی نو وایي زه په دې باندې وډارېدلم چې په دې امت کې به بیا په وعده باندې وفا ختمه سي او دا د مقتول وارثینو ته ورته ویل چې تاسو ولې معاف کړل وایي بیا به په دې امت کې عفو او بخشش ختم سي ځکه مو معافي ورته وکړل الله اکبر اوس همدغه شل همدغه قصه ده چې د امت کې عفو هم ختمه سوې ده بخشش هم ختم سوی ده وفا هم ختمه سوې ده هر څه په د مسلمانانو په منځ کې یو عجیبه حال ته را رسېدلی عجیبه حالات ده خیانت اوج ته رسېدلی دوکه اوج ته رسېدلی په دې روزه کې والله بالله ثم تالله تاسو په دې ویډیوګانو کې ګوري څومره زیات خیانت د دې مسلمانانو په منځ کې څومره زیات فریب ده دوکه ده دکاندار خائن شرکت والا خائن فقیر خائن او باد خائن سرمایه‌دار خائن چې د بیګا په کور کې نه لري هغه هم خیانت باندې گرفتار وي چې هغه ترخلی موړ وي هغه هم خائن وي دا اوس تاسو تجارانو ته ګوري په دې روزه کې د فقیرانو مسکینانو سره څه حال بیچارهګان دي بیګا په کور کې نه لري د سرمایه‌دارانو ډبل نرخونه پورته کړي و دې خدای په غضب ککړ سي و خدای مورا کړه لدی يهودو خشرو مو کړی په خدای پرون یو ویډیو لیدل په دې اروپایي هیوادونو کې يهودو عیسویانو کرشتونو په خپل مغازو کې په غټو دکانو سوپر مارکیټو کې ډیسکاونټ لګول د مسلمانانو لپاره د روزي په خاطر مسلمانان هم نه دي په څه خاطر چې ځان ته ګیراک را ډیر کړی نه ډیسکاونټ د دخل اسلام سره کار نه سي وای مسلمانانو ته احترام نه هغه د خپل ګیراک د موږ واسه کوي په غضب دی خدای اخته یعنی اوس له روزي نه مخکې په 50 روپۍ دا اوس په 90 روپۍ کړی سي په 100 روپۍ اوس په 1.5 سل کړی سي په 1.5 سل اوس په 300 کړی نه له خدای شرم نه له او همداسې د خدای په غضب وسې تباو قربان دم دي همدغه تجارانو سرمایه‌دارانو وغیره وغیره مسلمانانو فقط نست مسلمانانو مهرباني نست بیا خاص کر دغه افغانستان تجاران تاسو وګورئ پاکستان ول تاسو وګورئ دا خو بيخي یوم دي سړي زوی پکې نست یو کوي هغه خو دی له خبره یو یا دوه کوي درې کوي پکې لیکن اکثریت دي نه سړي زمين والله بالله ثم الله يعني دا بعض هیوادونو خو قانون لري يعني ما شاء الله په دې افغانستان کې تاسو وګورئ اوس امارت اسلامي په سیاسي د الله جل وعلا د دوی ته توفیق او نصیب کړي مازیګر کې اوربن کړي سهار کې بیا خلاص کړي سهار کې اوربن کې ماقام کې بیا خلاص کړي خو خپل وسو طاقت کې ځکه مخ
قانون نه لري، موږ په ملک قاری صاحب یو هغه مې درته راجع کړو دی مخکې ویل وی هغه حدیث چې تا ویل هغه وی ابو ذر نه ابو ذر وی ابو دردا نه و ابو ذر رضی الله عنه. عمر علي صاحب عمر علي صاحب وعلیکم. وعلیکم. قاری صاحب زه ډرایو کوم بس صرف همدغه مې ویلې چې دلته ډېر خلک ګوري چې غلط فهمي نه شي. هغه ابو ذر ابو ذر مننه. صحیح. ما مختاسو نم یو جهان مننه قربان موسم. دا قصه ما په خوا ملګرو ته کړي او خیر ما مخکې درته ویل چې الله دې وکړي سلامانه دي صحابي نوم رانه دغه نسی. نو ابو ذر رضی الله عنه یقینا ابو ذر رضی الله عنه ډیر جلیل القدر صحابي ده او غالبا دغه صحابي شي یمنی نه. قاری صاحب دا یو رومان بیخي ډیر کومنټ وای. قاری صاحب الله دې اجر راکستا د وجه من اسوار پرې خودل مجبور سن چې وای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. نو غټ کار به دې کړی دا اوس کوم کار دا اوس تا کوم کار کړی زی دا کول قاری صاحب دغه ته خور پښتنه کړي دا وی ما سره 15 تولې سره زر دی په دې باندې څومره زکات کیږي. نو غالبا هغه په جرمني کې اوسېږي مې بیو کتل ما ورته ویل 600 یورو پی راځي او هغه غواړي ستاسو خلین د جواب ور ډیر زیاتې ولیکل. نو الته دی وګوري 15 تولې سرو زرو باندې بالکل زکات ستا فرض د ور باندې او الته دی وګوري چې یو تول سر زر په څو دي یو تول سر زر په څو دي یو تول سر زر په اروپا کې په دغه پیسو دي دغه ملک ګران دي. نو نه پوهېږلی چې دقیق معلومات یې نشته. غالبا اوس خو په $15,000 دي څه باندې $15,000 نه هغه خو بل دغه دي هغه څه شي ښي نه دا یو ګرام ته دې حساب وکړي یا یوې تولې ته دې حساب وکړي. نو یوه توله په څو روپۍ کېږي مثلا زه هسې مثال درته وایم قاری صاحب 15,000 که مثال په توله نو 15,000 د هر بغه ملک مثال درته وایم 15,000 ولې نو 15 تولې په 15 کې ضرب کړي 15,000 نو په 15,000 په زرو کې یعنی تقریبا 2,000 څه کم 2,000 دی هغه ملک دی روپو یعنی یو زرو په 10,000 کې 2,500 دی 1,500 د 2,000 نه 1,500 کم کړي څو راځي یعنی 1,825 روپۍ زکات در باندې راځي. موږ مثال درته بیان کړ. اوس مثلا د تا دغه 15 تولې سره زر مثلا $40,000 رسول دا $40,000 کې $10 زکات در باندې یا مثلا 10,000 رسول په 1,000 کې بیا 900 در باندې داسې حساب ورته وکړي چې قاری صاحب ته ورور لیک وای په 15,500 توله دا وای نو په 15,500 نو بیا غالبا 80,000 ته رسیږي 80,000 نه برابر راځي زوم پورته برازي. قاری صاحب جرمني کې ګرام 12 یورو 6 سنټه ده همدا اوس مې وکتل په فعلي وخت کې. یو بل ملګري لیکلي چې په 1500 ده نو دا خو د ملکونو روپۍ مختلفې دي. زه تاسو ته اسانه وښیم دغه 15 ګرام سره زر 15 ګرام نه په 15 ګرام سره زر زکات نشته تر ونیمه تولې دي تر ونیمه تولې سي زیات سول بیا زکات در باندې سته. اوس په 15 تولو کې دغه په هر ملک سي اوسي هغه د ورځې سي خرڅيږي هغه نرخ به حساب کړي چې هر څومره د په هر ملک سي اوسي اسانه مسأله سختوي ما ځانته 15 تولې دي 10 تولې دي 10 تولې دي یو توله څومره قیمت لري یو ګرام څومره قیمت لري هغه ته به حساب وکړي چې هر څومره روپۍ جوړ کړي په هغه کې به 2.5% ورکړي. مثلا $1,00,000 درته جوړ کړل $2,500 به ورکړي $40,000 درته جوړ کړل $10,000 به ورکړي 40,000 یورو درته جوړ کړل $10 به ورکړي 100,000 یورو درته جوړ کړل $2,500 به ورکوي. داسې به د هغه ملک $1,00,000 درته جوړ کړل $2,500 پونډ درته جوړ کړل 2,500 پونډ په لکو کې 2.5% خبره مو سره خلاصول. د هغه ملک هغه روزمره نرخ سي خرڅي دا نه سي تی خرڅوي دکان ته به ورسي وس یویس ماډل دی 22 ماډل دی 18 ماډل دی 24 ماډل دی سره زرو کې هم فرق ده کنه. نو لاړ بسي پښتنه به وکړي چې ګرام د 10,000 په څو ده تولې په څو ده چې څومره نرخ در کړل اگر را بسي خپل 10,000 په حساب وکړي چې څومره روپۍ جوړ کړي په کې به زکات ورکړي. څه وبد څه در باندې اوس لا اله الا الله
ټول چک کوي چې ګرام په څو ده. دلته مختلف نرخونه لیک د جرمني او د اروپا په دغه باندې قاری صاحب. ما اوس لیک چک کول باندې فقط نشته. دا زنانه باندې دا سره زر څومره ګرانه دي، څومره ورته خوشحالي. دا د زنانو زینت دی قاری صاحب. موږ خو هغه هم نه لرو، موږ نه پوهېږو قاري صاحب. وستم سره زره چې غلی شم. په ده باندې شک نه دی اچولي دي. دا ما غوښتل چې لږ قاري صاحب وخاندي، نو ویې خندل الحمدلله. دا اصلا کې خبره دا ده، زه یو ساعت لرم، د راډیو ساعت مې ده، ښه د راډیو ساعت مثال ما باندې 12 کاله وسول چې پلاس کړی مینه ده. یو چا راته ویل په دې کې سره زر دي، خو د نارینه دپاره حرام و ناروا دي نه. اوی ودرې صبر صبر صبر. ده ویل وایي لکه د ما، یعنې ده یې په لاس کوي، درته مې ویل که مینل چې اوس مې سره زر دغه کړي دي. زه نه لرم، مال ما باندې زکات نشته، طلا ملا نشته قاري صاحب. نو طلا خو د ښځو ته خو نو ښځه نه یې نو. وایي زه خو هغه هم نه لرم. په دې باندې تعلق نه لري، خلک تیږي ساتي کور کې. نه یو ساتل دي صحیح ده، یو اچول دي. اوس ته ساتي که اچوي؟ هغه اچول والا مال نسته. صحیح خبرې باندې هغه نفر لیکلی هاي my brother left Islam because he believes a good non-Muslim person shouldn't go to hell. ورور ته باید هغې ته نصیحت وکړي، ورور ته دی چې داسې خو نه کېږي. عبدالکریم جان جنت ته نشي تللی، هغه راسه جهنم ته ځي. ما ته تا صفحه 2 دانې ښکاري، د عمر جان صفحه ته بابا عبدالرحمن ښکاري. دا ولې؟ دا وایي چې ته د خوبه راولاړ شوی. ودرېږه زه درته ولیږم. ورور چې هغه بیا غوږ نه نیسي، نو الله پاک هدایت ورکوونکی دی. بېشکه الله پاک یو انسان ته هدایت ورکوي، نو که د هغې نه هدایت اخیستی، هغې باندې الله پاک بهتره پوهېږي. خو دا ستاسو وظیفه ده، که هغه ستاسو ورور وي ډېر زیات واز و نصیحت ورته وکړئ. که هغه ورته غوږ نیسي که نه نیسي، هغه مجبوره کوي، کوشش وکړئ تر څو هغه په دې خبره باندې راضي کړئ، تر څو هغه دې خبرې ته غوږ ونیسي چې ښه انسان که هغه مسلمان نه وي، هغه جنت ته نشي تللی. که هغه څومره هم ښه انسان چې مسلمان باید وسي، هغه مؤمن مسلمان باید وسي تر څو جنت ته لاړ شي. قاري صاحب هغه نفر لیکي څنګه راغلم په ټیم یې راکړه، دا ټیم یې راپورته کړل. زه خیر الله دې وکړي چې بند نه شي. دا لایف که بند شول نو بیا خو ښه څه شی ده، څه مسله ده؟ ټراول مهرباني تاسو خپل پوښتنه وکړئ، مطرح کړئ، زر زر کوئ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب تاسو مې کولو ته خو څو ځلې بیان کړو، خو دې تاسو مې کوو چې مثال ما سره 3 تورې دي یا 4 تورې دي یا 9 تورې سونا ده، دې سره ما سره پیسې یا 1000 یا 2000 روپۍ شته یا ډېرې شته، په دې باندې زکات شته که نشته؟ مثال ما سره 9 تورې پوره نه دي، خو سره ما سره نغدې پیسې هم شته، هغه به را یو ځای کوئ. ګوره یو څوک ده، د دې مثال ما مخکې د دې وضاحت درکړل، یو څوک ده 15 تولې سره زر لري، نورې پیسې او سپین زر لري، یا نور د دې هغه سره یو ځای کړي، نو 9 تولې سره زر ورباندې راپوره کېږي. نو چې 9 تولې سره زر ورباندې راپوره شول، بیا زکات ورباندې فرض ده. اوس مثلا یو څوک ده 15 تولې سره زر لري، نور هېڅ شی هم نه لري، په دې زکات نشته. اوس یو څوک ده 15 تولې سره زر لري، یو 10 تولې سپین زر لري، داسې را یو ځای کې 7 تولې سي، نو یو څو روپۍ ورسره لري، قرضداره نه ده، له ضرورت نه اضافه دي، چې هغه ورسره را یو ځای کړي، نو 9 تولې سره زر برابر شو، چې برابر شو، نو زکات ورباندې فرض ده. صحیح ده؟ صحیح ده، مهرباني. او هغه نور شیان به ورسره را یو ځای کېږي. په کومو شیانو زکات نشته، داسې مسایل هم زده کړي. مثلا یو څوک په کور کې اوسي، خپل کور یې ده، په دې باندې زکات نشته. یو څوک د خپل ځان موټر لري، په دې باندې زکات نشته، یا د داسې روزمره استفاده ځینې کوي. د کور د خدمت دپاره یې څه شی دي، په دې باندې زکات نشته. د کور په اسبابو باندې زکات نشته، د کور لوښي سول، د زنانه جامې سولې د اغوستن، نو د دې باندې زکات نشته. د سرو زرو چې زنانه استعمالوي په هغه هم چې 9 تولې نه زیات دي، دا هغه
غوره قول د فقهاو په همدې باندې د زکات سته ورباندې. امام شافعي صاحب امام مالک صاحب وایي نسته، لیکن امام ابو حنیفه صاحب وایي سته، خو فتوا د امام ابو حنیفه صاحب په قول باندې ده. که شوافع دي، که مالکي دي، که حنابله دي، غوره قول د امام ابو حنیفه صاحب ګڼي. صحیح ده؟ نو په دې باندې سر خلاص کړي. مثلا یو څوک د هغه دکانونه لري په کرایه باندې ورکړي، په دې دکانونو زکات نشته، دا دکانونه چې کوم کرایه ورته راځي عاید ورته راځي په هغو باندې زکات شته. یو څوک د ځمکې لري ډېرې په هغه باندې حاصلات کوي، نو کوم چې په دې ځمکو زکات نشته چې حاصل ورته راځي په دې باندې زکات شته. دا مسائل سره کورونه یو څوک لري په کرایه باندې ورکړي، په دې کورونو زکات نشته، په کرایه باندې زکات نشته ورته راځي، او چې کله یې خرڅوي بیا په هغو ټولو پیسو یې زکات شته. نور څه شي پسې درته وښیم. یو څوک د ځمکې دپاره 2 موټره، داسې یو بل مثال درکړم، یو سړی د 10 موټره لري، دا 10 موټره د ورځې کار کوي، خلکو ته په کرایه ورکړي دي یا هغه د میاشتې پیسې ورکوي، نو په دغه 10 موټرو د زکات نشته. کله چې عاید د 10 موټرو ورته راځي په هغه باندې زکات شته. دا موټر چې بیا خرڅوي خو بیا پیسې چې په لاس ورسي بیا په خپله زکات شته. نور کوم څه شی پاتې دی پکې؟ چې ټول به جواب شوي قاري صاحب. کور په کرایه ورکړه، کومې پیسې ماته ملاو شي اکثر یا په کور ولګوم یا لکه زه استعمال کوم پیسې، نو او پیسو به زه حساب کوم که پیسې به خود استعمالي، نو پیسې خو دي د استعمال لپاره. هغه سړی په بخاري پسې نه لګوي چې ودرېز دا کوټه پې ګرمه کړم، خو دي د استعمال لپاره. هغه حساب ورته وکړي چې دومره روپۍ ماته له دې کور کرایې راغلي دي، څومره روپۍ جوړېږي، چې کال ورباندې پوره شول هغو به زکات ورکړي. داسې د هر ځای نشي درته. صحیح ده؟ صحیح ده. قاري صاحب مخکې دغه ورور چې و که نه هغې پوښتنه کړې وه، وایي زمونږ ورور چې کوم یو چې اسلام یې پرېغوستی دی، هغې د دې د وجې پرېغوستی دی چې هغه فکر کوي که یو انسان ښه انساني نو هغه جهنم ته نه ځي که هغه په اسلام باندې باور ولري کوي نه لري. یا دا ایمان دی هر څه لپاره شرط ده. الله جل وعلا څه وایي؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. داسې په نورو آیاتونو کې راځي. اله العالمین وایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. که تاسو خیال کړئ قرآن کې یو ځای داسې نه راغلی ان الذين وعملوا الصالحات. قرآن کې اول دا ایمان او عمل صالح دا لازم او ملزوم دي، لکه څنګه چې لمونځ او زکات ده. الله جل وعلا وایي والعصر ان الانسان لفی خسر. دا د مسلمان دا خوالی چې دا خپل په اسلام کې دی، له اسلام نه بغیر خوالی نسته، له اسلام نه بغیر خوالی نسته. نو دا خوالی چې تاته درښودلی د اسلام درښودلی ده، دا جنتي والی چې درښودلی اسلام درښودلی ده، دا جهنمي والی چې درښودلی اسلام درښودلی ده. نو که څوک وایي چې زه خوالی په ځان کې پیدا کوم خو اسلام نه منم، نو له اسلام نه بغیر د خوالی چا درښودلی ده؟ یو څوک چې اسلام نه مني هغه ښه انسان کله جوړېدلی شي؟ یو څوک چې خوالی په ځان کې پیدا کوي د اسلام له ادرسه به پیدا کوي، ځکه له کفر نه وروسته بله ګناه نشته، له کفر نه وروسته بله ګناه نشته. دی کتې هر څومره اعمال کوي، ګناه کوي، غلط کارونه کوي، ښه اخلاق کوي، یو څه کوي، بل دا د ښه اخلاقو بدله الله په دنیا کې درکوي. د ښه اخلاص او صداقت د ښه ژوند الله بدله په دنیا کې درکوي، لیکن په آخرت کې بیا د الله په نزد کوم حصه او حق نشته. یعنی مثلا هر کافر چې اوس په دنیا کې صدقه کوي د دې بدله الله په دنیا کې درته ورکوي. که تاسو خیال کړئ بعضې کفار وي هغه ډېر له دې فقیرانو سره مرسته کوي، کومک کوي. که تاسې هغه کافر لیدلی هغه په 5 کاله کې میلیونر سي، لیدلی مو ده که نه ده لیدلی؟ ولې؟ ځکه رب په دنیا کې بدله ورکوي. الله نه غواړي چې کافر ته، ما مخکې تاسو ته یو روایت ویلی د تفسیر صاوي غالبا راوړی ده، دا د ورځې فرشتې ځي او راځي، د سهار فرشتې، د مازدیګر فرشتې ځي او راځي، د شپې او د ورځې. نو بیا دا فرشتې له یو بل سره مجلس کوي چې څه شي ته ځي، چیرې ځي، څه امر الله درته کړی ده. نو دغه راځي فرشتې دا تلونکو فرشتو ته وایي چې تاسې څه وکړل؟ وایي موږ د دې دپاره تللي اوس یو کافر و دې ښه عمل کړی و، نو د مرګ وخت یې رانږدې سوی و. الله جل وعلا وغوښتل چې ده ته بدله په دنیا کې ورکړي او دغه حق په الله پاته نه سي په آخرت کې. نو موږ لاړلو هماغه څه مو وکړل کوم چې رب العالمین جل وعلا راته امر کړی، هغه بدله الله په دنیا کې ورکړه، نور هغه سړی مړ سو، لاړل، ختم سو. نو د کافر د هر نیک عمل بدله که ښه اخلاق وي که بل څه وي بل دا په دنیا کې الله ورکوي، ځکه جنت کې د دوی کار نشته، په ورځ قیامت د دوی حصه نشته.
جنت دی هغه انسانانو لپاره د الله ته ځان تسلیم کړل، ایمان یې راوړل دی الله په کتابونو، په رسولانو، په ملایکو، ان تر کوم د مسلمان لشان سره لګي. نو بیا وروسته اوس که موږ تاسو فکر وکړو یو څوک وایي زه ښه سړی له ځانه جوړم خو اسلام نه منم، دا هېڅ امکان نه لري. دی بیا دغه کې یو آیات راځي په سورة الانفال کې غالبا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شعر څومره نیک کارونه وکړي الله جل وعلا باندې په ورځ قیامت له جهنم کې حشر کوي. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هغه کسان چې کفر یې کړی دغه به جهنم ته ځي. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب دا موږ یو دیوبند ډیر لوی عالم مولانا محمد عمر پالنپوري صاحب رحمت الله علیه دغه د دې په یو مثال ورکړو چاته تاسو وک چې مسلمان یو ښه کار کوي نو یې ته نیکی ملاويږي، یا چې ګناه کوي نو یې ته ګناه ملاويږي. دغه څخه کافر نیکیا نه کوي نو په کار د چې یې ته هم نیکی ملاويږي. د مفتی عمر پالنپوري صاحب رحمت الله علیه دا ورته فرمایل ورته چې د هر یو عمل چې په اسلام کې دا المنځ د زکات د خیرات د صدقه د حق کارونه کول دي، بل چا سره مرسته کول دي، یا نور صدقات کول دي، دا ټول ول طاقت او قوت صفر ده، صفر د نیکانو ټول قوت صفر ده. اوس یو کافر چې کوم د صفرونه لګي نیکانه کوي صرف صفرونه یور سره نو هغه هیڅ حیثیت نه لري. د کلمه د قوت او طاقت یو ده ایک، خو چې چا سره د ایک وی دا چې څوره صفرونه ورپسې لګي غوړې اجر زیات ورته جوړیږي، غوړې چې کوم د لکونو حساب سره یو نه کی کوي لس دوه نه کی کوي 100 درې نه کنه کوي، ځکه چې ایک ور سره شته ده، یو ور سره شته ده چې کله لا اله الا الله ور سره چې دا نوی ور سره د صفرونه لګي حیثیت نشته. بهترین څومره خوندور، ډیر خوندور. یقینا ایمان شرط دی ارڅ دی پاره. ما مخکې د ملګری ته ویل چې ګوري تاسو ټول قرآن عظیم شان راواخلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات براغلي طول القرآن الكريم دا إيمان سريكال راوڑل بيالي تا عمل قبول دا الله تسي إيمان دي نبي راوڑل هيتس عمل دي الله تدي قبول ورنا دا غاب التوحيد باندي إيمان راوڑل دي أو رب جل وعلا منل دي دي موغ دا دي لايف وزيت بسنورم بس خرابيگي دوستانو في أمان الله ترسبق بروني پوري مو الله جل وعلا سپارم كلمة خزلو سيزو تاسو تلای پرېږدم. مولانا فرمان صاحب راغلی، مولانا فرمان صاحب په موږ باندې یو 48 ساعته بندیز و دا 2 ورځې. بله شپه ډېر مهم وخت کې هغه لایف را باندې بند کړل، نو بیا بند دا اوس تقریبا د نن خپرونې نه ابابیل جان ماته میسیج وکړی چې خپرونه قاري صاحب راځئ لایف ته، نو 1 دقیقه 2 ثانیې پاتې ولې چې لایف اجازه یې راکړه. نو د 48 ساعتونو نه وروسته نو ګورو بس موږ لایف بیرته سمېږي او که به دغسې پسې خراب وي نو الله دې وکړي چې د یوې میاشتې بندیز را باندې رانسي. نو الله جل وعلا مو سرلوړي کړه، دعا به وکړو خوښه مو ده ځکه ډېر مؤمنان په بخښنې سره دغه یو پوښتنه بل هم جواب کړه. دغه خور لیکلي دي وایي 50,000 یورو قرضدار یم، اوس محکمه روانه ده او ما سره چې 15 تولې سره زر دي، آیا په ما باندې وایي زکات کېږي که نه چې زکات یې ورکړم او دا قرضدار یم د دولت 15,000 تورې د څومره قرضدار یې هغه پیسې به دې بیا له دغه نه وباسي، له دغه سرو زرو نه به دې وباسي. مثلا تا پیسې د 80,000 ډالر ورسره زر دي، در سره 40,000 قرضدار یې د 40,000 به ورکړي، د 40,000 دي 60,000 پکې قرضدار یې د 60,000 به ورکړي. صحیح ده، قرضداري به دې ځینې وباسي. صحیح ده، په قرضو باندې زکات نشته. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.